دونه خړ پړولې دا چې ته ګوره دا مخ دې دنیا دوړې موړې پورې ښه ونډه په جیب ګولۍ ولګېدې بس صاحب وویشتو او بس را پرېوتو خاورو کې क्या बात है यार मोहम्मद हसन स्वाति दोस्त थे वहाँ हाँ मतलब कैरेक्टर दिखा दे खदे और बस मतलब रूटीन पे हिसाब की खदे अरबाज साहब दे मोहम्मद हुसैन बमदा उसरू रसी इंशाल्लाह द सुवाद न रालो स्पेशल दे शूटिंग द पारा खसवाद क्यों सुवाद क्यों नो چې خبر شنو وی چې زم بس دا دې رو رسېدو انشاءالله اوس په غم په سټ راشي फिल्म ډېر ښه جوړیږي پېښور زما دی دغه د چیما صاحب ډېر ښه رول دی ارباز صاحب ډېر ښه رول دی محمد حسین سواتی صاحب ډېر ښه رول دی بس لګیا دی او ډېر ښه فلم جوړیږي دا فلم به زما پښتنو ورونو قدرمندو عزتمندو دا فلم به لازمي ګورئ او ډېر ښکلی فلم دی ګانې هم ډېرې مزیدارې دي او د موږ شانزیب صاحب پې ډېره خواري وکړه او اوس د موږ یو بل ډایرکټر دی ډېر نیازبین او ښایسته د هغه فلم شروع کېږي د هغه نوم دی عثمان صاحب چیما صاحب نایس انسان دی انسان هم ښه دی او اداکار هم ښه دی که انسان ښه نه کنه نو اداکار چیرې نشي ښه کېدی مخکې انسانیت پکار دی هغې نه پس فن پکار دی نو هغې کې ټول فن شته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو مراد علی کاټلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او یو وار بیا موجود ما په لاهور کې د فلم پېښور زماري په سټ باندې. قدرمنو د فلم د اخیری سپیل ریکارډینګ شروع دی مطلب ونډه په شروع دی. د دې بعد به د فلم کیمرا کلوز شي ختم بشي دا فلم. دی وخت زما سره رحمان لاله موجود دی ډېر زیات خړ پړ دی په وینو کې ډېر زیات سور پور دی. رحمان لاله څه کیسه ده؟ سلام علیکم د مارونو پښتنو قدرمندو عزتمندو او تاتم سلام کوم. وعلیکم سلام. دا جی وانډ شروع دی د بلې د فلم پېښور خدما دی بالکل. نو دې وخت کې موږ سره 20 پیټران دي او کسان هم ډېر دي. چیما صاحب دی محمد حسین دی عمران صاحب دی ارباز صاحب دی. نو شوټینګ شروع دی ډېر ښه ښکلی ونډه په شو ډېر ښایسته ونډه پې وکړو او فلم هم ډېر ښایسته جوړ کړو د موږ شانزیب صاحب. یاره فلم خو ښایسته ځکه جوړ ډېر زیات ښه لوکیشن یې پکې استعمال کړه په ښه بنګلو کې دغه کې دا اوس چې کوم ځای کې ریکارډینګ شروع دی ټولې کنټینر ډېر مزیدار ځای دی. او لس بنګلو کې شوټینګ وکړو لس بنګلو کې. نو په دغه هم څه خرچه راغلي که نه؟ خرچه خو ډېره پې راغله دومره خرچه پې راغله چې ډېره زیاته خرچه پې وشوه. ته دا دونه خړ پړولې دا چې ته ګوره دا مخ دې دنیا دوړې موړې پورې ونډه په جیب ګولۍ ولګېدې بس صاحب وویشتو او بس را پرېوتو خاورو کې او بس ډېر ښکلی فلم جوړ شو او ونډه پې چالو دی دا تاسو ګورئ پوره ملبته ډېره زیاته دی. خو اوس ارباز صاحب دی هغه لګیا دی هرچیما دی مهکنور ده هغه خور کرکټر والا راغلی ده ارباز صاحب دی محمد حسین بمدا اسرو رسی انشاءالله د سواد نه رالو سپیشل دی شوټینګ د پاره. سواد کیو سواد کیو نو چې خبر شنو وی چې زم بس دا دې رو رسېدو انشاءالله اوس په غم په سټ راشي او دا فلم به زما پښتنو ورونو قدرمندو عزتمندو دا فلم به لازمي ګورئ او ډېر ښکلی فلم دی ګانې هم ډېرې مزیدارې دي او د موږ شانزیب صاحب پې ډېره خواري وکړه او اوس د موږ یو بل ډایرکټر دی ډېر نیازبین او ښایسته د هغه فلم شروع کېږي د هغه نوم دی عثمان صاحب. بالکل. اختر له ډېر فلمونه جوړېږي که نه؟ اختر له انشاءالله جوړېږي او انشاءالله څلورو واڼو کې که مړه نه وو او ژوندي وو نو څلورو واڼو کې به یو کم فلم کې موږ نه بغیر د موږ نه کار ونه کېږي بغیر د فلم جوړېږي نه. او زما پښتنو ورونو قدرمندو عزتمندو دا فلم به لازمي ګورئ لازمي. په کراچۍ باندې خو خرج شو انشاءالله او پېښور کې به هم خرج شي. پېښور کې به لازمي ګورئ او دې فلم له به لازمي راځئ. دې نوم پېښور زما دی. پېښور زما دی او ارباز صاحب پکې ډېر ښه کار وکړو. پهله ځل باندې بیړي اوس کله پوره فلم کې بیړي استعمال کا ډېر ښه کرکټر دی د ارباز صاحب. دې کہانی مطابق څه کہانی هو داسې کہانی ده انشاءالله تعالی چې دا فلم ته د خلکو انتظار دی چې کله به راځي. دا پېښور خدما دی دا به کله راځي او انشاءالله ډېر زر
دا روان دي دا اوس مکمل شینن باندې دغه وینډ مکمل شي وینډ ته جی او سبا نه غانا نه بل ورځ نم غانا دا بل ورځ نم غانا بیا فلم مکمل ختم شي ختم فینیش بیا ایډیټینګ دی او ډبینګ دی یو څه بس دی او بس داس دوز دی او بس ګولې دی او دا پټاخي دی او بس در دروز دی پکې ستا په دې فلم کې څه کردار دی د ما فلم کې ډېر ښه کردار دی مخکې مې پکې دوه هیروینې وې یو ځوانه وه او یو لږه کمزورې وه خو ما ورسره کار وکړو ډېر ښه کار وکړو په هغه ورځ باندې 50 جلکۍ وې په غانا کې دا اوس چې موږ ګور ګیر چاپېره ټول فایټران مایټران دا ګور د ملک ډک دی د فایټرانو نه بالکل دا خو دې باندې ډېره غټه خرچه راځي یاره موږ شیرخان لالا هم ډېر ښه رول وکړو ګجراتي کرکټر یې پکې وکړو او ډېر ښه رول یې وکړو شیرخان صاحب هم راغلی دی دا دی ولاړ دی سره خبرې اترې وکړو ټولو سره خبرې اترې کوو انشاءالله کوو ټولو سره او دا موږ ډېر ښه شیرخان لالا څه وایي د فلم په حوالې سره څه وایي السلام علیکم څنګه ښه ټیک ټاک ہے شکر دی فلم ډېر ښه جوړیږي پېښور زما دی دغه د چیما صاحب ډېر ښه رول دی ارباز صاحب ډېر ښه رول دی محمد حسین سواتی صاحب ډېر ښه رول دی بس لګیا دی او ډېر ښه فلم جوړیږي دا به تاسو ضرور به ګورئ انشاءالله مونږ به هم ګورو او تاسو به هم ګورئ ټیک شو دې کې ستا څه کرکټر دی یاره بس محمد حسین سواتی دوست دی ما مطلب کرکټر دی ښه دی ښه دی بس روټین په حساب کې ښه دی که نن سبا موږ وګورو نو تاسو باندې خلک لږ کارونه لږ ډېر کم کړي دي بس یو سین نیم دا دی او بس وي چې کیسه ختم نو لګه یاره شوقیان ډېر راغلي دي کنه شوقیان پکې ډېر دي هغوی راشي نو موږ بیا هلته قدر نه وي شوقیان خو اکثر خپلې پیسې ورکړي که نه او تاسو خو ترې غواړئ پیسې دغه وجه ده والله نور څه خبره نه ده نو پروډوسر مو چې راشه بچت وکړه دوی له به څه پیسې ورکوي مفت میلاویږي نو هغه موږ ته به څه راکوي بیا نو دا خو ډېر زیاتې دی خو ستاسو سره زیاتې کم سے کم کوي الله دې موږ سره والله سره سم راشي پنجابي اردو بس موږ ټکه ټوکه شروع دی شکر دی او نو دې فلم په حوالې سره مطلب ښه فلم جوړیږي دا یاره ما په حساب سره بالله صاحب په فلمونو کې زم چې دیف دا فلم به ښه ځکه دې ما ډېر زیاته خرچه وکړه ډېره خرچه یې وکړه خو ښه ځایونو کې شوټینګ وکړو دغه وایم که نه بنګلو کې وکړو نن چې دا فایټران ګورم ګیر شافیر کو څومره ملک ډک دی فایټرانو نه یو فایټر ډېر غټه خرچه راځي که نه ډېر خلک یې راوستي دي نو زما په خیال فلم به ډېر زیات ښه وي ډېر ښه به انشاءالله په دې کې د چیما صاحب ډېر ښه رول دی وروره بالکل ډېر ښه رول دی مطلب داسې چې څنګه جهانګیر صاحب رول وي که نه دغسې تکړه رول دی هغې کړی هم ډېر ښه دی بالکل ډېر ښه فلمونه یې وکړه نه چیما صاحب نایس انسان دی انسان هم ښه دی او اداکار هم ښه دی که انسان ښه دی که نه نو اداکار چیرې نشي ښه کېدی بالکل حقیقت دی مخکې انسانیت پکار دی هغې نه پس فن پکار دی بالکل نو هغې کې ټول فن شته وروره مونږ په حساب کې هغه پاس دی زنده باد ډېره شکریه